او تر خپل حده دعوه د خدایي هم کړې ده، تر خپل حده دعوه د خدایي هم کړې ده. وای جنت او جهنم یې په لاسونو کې دی. اوس موږ د مروتو د آداب یو نماینده شاعر د محمد شیرخیل ویلفیر ټرست اونر د هغې بنیاد ایښودونکی او جوړونکی او چلونکی محمد شیرخیل ته په دغه شعر باندې بلنه ورکوو چې د بل په درد دردمن شي نو انسان دی، چې د بل په درد دردمن شي نو انسان دی، د خپل ځان په درد حیوان هم ښه پوهیږي. نو تاسو وتاړو په پړکار چې راجي محمد شیرخیل صاحب. ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دلته څومره کښلي درانه پښتانه شاعران د دې علاقې خلک مشران کشران ټولو ته په جمع سره په مینې سره السلام علیکم. او بیا چې چا دا پروګرام جوړ کړی ده او د شا په نام یې جوړ کړی ده هغو ته د الله جنتونه ورکړي او ده ته ډېر داد وایو. برکت خان ممخیل لکه څرنګه چې دی د کیلو میدانونه آباد ساتي دغسې موږ د ده ډېره شکریه ادا کوو چې دی د موږ ادبي خلکو دپاره شاعرانو دپاره دغسې د کښلو پروګرامو انعقاد کوي. مخ ته دپاره مهیله ده ورنه او انشاءالله موږ به ورسره یو. وخت لنډ د شاعران ډېر دي. یو مردراز صاحب ویل یو څو شعرونه چې ادبار پرې مساته قلم یې په لاسونو کې دی لکه قاتل نیولی بم یې په لاسونو کې دی. او د دې سړي د هوښیاري په هکله هېڅ نه وایم، د دې سړي د هوښیاري په هکله هېڅ نه وایم. ته ګورې نه څومره عالم یې په لاسونو کې دی. او دغه سپین خطی چې په ګوتو کې تسبیح اړوي، دغه سپین خطی چې په ګوتو کې تسبیح اړوي زمونږ د مرګ کړی قسم یې په لاسونو کې دی. او تر خپل حده دعوه د خدایي هم کړې ده، تر خپل حده دعوه د خدایي هم کړې ده. وای جنت او جهنم یې په لاسونو کې دی. ته سترګې وخورې مننه، ته سترګې وخورې دومره ړوند یا لیونی خو نه یې، ته سترګې وخورې دومره ړوند یا لیونی خو نه یې. په خولې یې مه تروځه، په خولې یې مه تېروځه، غم یې په لاسونو کې دی. د څو کسانو په صلاح عمر دراز مروته د ګردې سیمې لوی او کم یې په لاسونو کې دی.